درنو لیدونکو ستړي مشئ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د فارن پالیسي مجلې سره مرکه کې ویلي چې ولسواکي ولې وشړېدله، څه تېروتنې وشوې، څوک پړ دی، پاکستان څه رول درلود، څنګه اکار یا وضعیت کابو کېدلی شو او د روان وټهیز یا اقتصادي او بشري ناورین پر وړاندې د افغانستان راتلونکی څه ډول ویني. بشپړه مرکه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه غږېدلی چې څه تېروتنې وشوې، څوک ګرم دی او د هیواد راتلونکی به یې څه ډول وي. د 2022 زیږدیز کال جنوري 22 فارن پالیسي یا بهرنۍ پالیسي د افغانستان اسلامي ولسواکۍ د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15 وشړېدله، وروسته له هغه چې د واکمنۍ جګپوړي مشران چې لویدیځ ملګرو یې ملاتړ کاوه چورلکو ته وختل او کابل کې د طالب ډلې واک ته تر بیا رسېدو مخکې له هیواده بهر لاړل. افغان ولسمشر اشرف غني او تر ټولو نږدې سلاکارانو یې د داسې اوازو په ترڅ کې د نړۍ یو تر ټولو بېوزلی او په پیلات یا فساد ککړ هیواد تر شا پرېښود چې ګواکې دوی د تلو پر مهال د بیا رغونې لپاره مرسته شوي میلیونونه ډالر هم له ځانه سره وړي. د افغانستان 40 میلیونه وګړي اوس له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په 2019 زیږدیز کال کې حمدالله محب د افغانستان د هغه مهال د ملي امنیت سلاکار پر امریکا د درغلۍ یا خیانت او غدارۍ تور پورې کړ، وروسته له هغه چې د هغه مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالب ډلې سره مخامخ خبرې پیل کړي، افغان واکمني ګوښه کړه او ژمنه یې وکړه چې د امریکا پوځیان به له دغه هیواد وباسي او د 2020 زیږدیز کال فروری په یوه هوکړه کې یې په بنسټیزه توګه د طالب ډلې بریا اړینه کړه. له افغانستانه له وتلو راهیسې محب له ټولیز نیز او رسنیو ځان لرې ساتلی. لومړی متحده عربي اماراتو کې میشت و او اوس امریکا کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. په یوې نادرې مرکې کې محب د فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې ولسواکي ولې وپرځېده، څه تېروتنې وشوې، څوک پړ دی، څنګه اکار یا وضعیت کابو کېدای شو او د روان وټهیز یا اقتصادي او بشري ناورین پر وړاندې د افغانستان راتلونکی څه ډول ویني. د فارن پالیسي لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان اکار یا وضعیت څه ډول ارزوي؟ د حمدالله محب ځواب: موږ هیله من وو چې د لسیزو راهیسې د روانې جګړې څپرکي ته سوله ایز پای ورکړو، خو ډېر خواشینی یم چې له څه باندې 40 کلونو جګړې وروسته هم د افغانانو کړاو پایښت یا دوام لري. که څه هم د لویې پیمانې تاوتریخوالی تر ډېره لږ شوی، خو په ټولیز ډول اکار یا وضعیت له بشري او وټهیز یا اقتصادي پلوه ناوړه دی. ډېر هغه حقونه او بنسټونه چې په تیرو 20 کلونو کې د هغو لپاره وجنګېدو او کار مو ورته کړی و له منځه تللي. د وټهیز زوړ یا اقتصادي سقوط په درشل کې یو. سیاسي تشه او خپلواکي مو له لاسه ورکړې ده. د اپوزیسیون او مدني ټولنې غږونه په فعاله توګه د بندېدو په حال کې دي. رسنۍ په لویه کچه اړې شوي چې ځانونه سانسور کړي. د افغانستان د مهمو ښارونو متحرک ښاري هڅو یا کلتور په ورکېدو دی. هیواد په چټکۍ د ګوښه کېدو په حال کې دی او نړۍ بیا له افغانستان سترګې اړولې دي، لکه څنګه چې یې زموږ په کړکېچ یا تاریخ کې څو وارې مخکې هم افغانستان یوازې خوشې کړی و. په دې شالید کې راتلونکی ناڅرګند دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.